الرحمن الرحيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سورة القصص آیت نمبر 8. زمونږ د مېلمنو کوشش دی هر سړی خپل طرف نه د خیر خواهی کوشش کوي. د دوی راتله زموږ ستاسو دپاره سعادت دی، خوش قسمتي ده. دوی کوشش کړی دی جماعت تیارېدو ته چې یو جماعت تیار شي او سیروزه کې لاړ شي. هغې کې 5 کسان کم دي. هسې هم سیروزې لګو خپل په ټایم لګو خپلې مرضۍ منې، خو دې پیره سیروزه به جدا داسي چې په دې کې به د دوی دعاګانې هم موږ سره شاملې که نه، د دوی زړه ته به خوشحالي میلاو شي، دوی به خوشحاله شي، موږ دپاره به دعاګانې وغواړي. الله دې زموږ په حق کې قبول کړي. هغه دا داسې عام جماعت هم نه دی، تاسو ته پته ده که نه. دوی یو کال د الله په لاره کې وګرځېده، اوس یې کال په دې فروری کې په ختمېدو کې دی. پوره کال دا ګرمي یخني ستغې سپورې ټول د الله په لاره کې او دعاګانې. په دې کال کې د دوی نه تهجد نه پاتې شي، د دوی نه اوابین نه پاتې شي. دوی مسلسل په دعاګانو کې د الله رحمت او مدد دوی ته داسې متوجه. ډېر اولیا ورته سړی وي، د دوی د دعاګانو دپاره خلک د لرې لرې نه راځي چې دوی سره میلاو شي. ځکه بیا د آخر کال په اول کې هم یو صورت وي که نه، چې دوی خو اوس راغلي دي که نه، خو د دوی د کال آخر ډېر قیمتي. تاسو پوهېږئ که نه، ځکه هغه مثال یې اوس د کوچو دی که نه، هوښیار بلی شو شملی دا او د دوی زړه په دې خبره خوشحالېږي چې د الله په لاره کې کسان وځي. او بیا څه ډېره مطالبه هم نه ده کړې، که دوی موږ ته 4 میاشتې چلې مطالبه کړی وي نه، بیا به موږ کوشش کوو چې تللی وي ورسره. او دوی صرف د سیروزې مطالبه ده، او دوی به په خپلو دعاګانو کې رخصت کړي دا جماعت. هغه 5 کسان خوش قسمته به څوک وي چې دوی سره لاړ شي سیروزه کې. سبا نه دی جماعت کب جائے گی؟ آپ کی نہیں کہہ رہے، وہ جو چیز کی تشکیل کرا رہے ہیں وہ اسی کی 9 بجے صبح
سهار 9 بجې باندې به انشاءالله ځي. خوش قسمته کسان یې موږ به ورته هم دعا وکړو، دوی به ورته هم دعا وکړي. 5 کسان تیار شي دي، 5 نور وشي، یعنې 4 وشي، هر څو چې الله مقرر کړي، زیات شي کم شي، خو چې دا دوی تمه دې ته راوړې وه چې انشاءالله درس کې به دا خبر وشي، کسان به تیار شي. څوک دې نږدې ځای ته به تشکیل وشي 3 ورځې دی د خدای مسلمانانو، داسې نه ده چې راځئ واپس ګیرې به سپینې شي که خیر یې، او که نه واړه به تاسو نه پېژنئ چې څوک راغله، ځکه هغو ټول کال ولګاو، یو کال هسې په خوله یادېږي که نه، پوره کال 12 میاشتې، او موږ تاسو نه روزې مطالبه کوي. جی ووایه چې بیا دا خپله خبره شروع کړئ. یو بختور پکې نشته. وزګار دی، چوټیانې دي، جمع دی، کېدای شي زموږ دعاګانو ته هم ضرورت نه وي که نه. الله اکبر. یو کس دعا وشي نو هم کېدای شي چې روان شي، جماعت به سهار پاتې نه شي. هغه یو کس په ذمه باندې به دا ثواب هم الله پاک ولیکي چې د هغه د لاسه به جماعت پاتې نه شي. بسم الله که شیطان لا ماته کوي، زړه کې راغلی زړه نری نری کېږي، شیطان نه پرېږدي دومره لوی خوش قسمتی ته، هېڅ چل نه بل لوی کارونه مخې ته کړي، دا کار به وکړم، دا به وکړم، دا به روان شي، دا به روان شي، هېڅ چل نه کېږي، هېڅ دنیا نه روانېږي. چې الله پاک په لاره کې ځي د هغه کار الله جوړوي نه، نو روانې نه ګورې، ښه یاد ساته. جی جی ووایه تاسو خوش قسمته. بیا موږ خپل درس شروع کوو. زی جزاکم الله، الله دې جزای خیر راکړي، الله دې قبول کړي، د ده دپاره د ټول کورنۍ دپاره، زموږ د ټول کلي دپاره دې الله دې د هدایت ذریعه وګرځي، د هر قسم پریشانۍ نه دې الله وساتي. جی زموږ خوله سپوره نه کړه که نه، دا مېلمنو ته انشاءالله د هغو دعاګانې به هم زموږ سره وي. جی یو کس اوس خو د ملګري جوړ شوی، جنید شو یو. جی جزاکم الله. حمزه دا کومې دعاګانې چې موږ د جنید دپاره وغوښتې، دا ټولې د الله پاک د حمزه باره کې هم قبول کړي، دی د الله خپل مور و پلار ته فرمانبردار غټ کړي، د مور و پلار د سترګو یخوالی دی کړي الله، دنیا آخرت ته الله ښایسته کړي. جی یو عنایت الله پاچا شو. جی دا کومې دعاګانې چې موږ وغوښتې د دې دوو دپاره، الله دې د پاچا په حق کې د هغه د اولاد په حق کې قبول کړي، هغه د الله د دواړو جانو سردار کړي، د دواړو جانو خوشحالي دې الله ورکړي. 3 شو. جی 5 موږ ویلي وو که نه. جی ووایه دغه طرف نه زه شمالي اتحاد والا چې دی دغلته 3 شوې، 4م 5م ووایه، 2 کسان دي، بیا موږ سبق شروع کړو، ټیم کم دی. جی ووایه اچھا چې نومونه لیکلي هغه خو تیار دي که نه، داسې نه چې څنځه خو ټولې موږ نوي لیکو زاړه ته وتي ګورې شته. تاسو ته یاد دي که نه هلکه حنیف امیر صاحب ته پکې یې که نه، ته خو انجن یې که. جی 2 کسان نور دعاګانې به ورته انشاءالله زموږ د کال والا جماعت کې که خیري همونږ څه دعاګانې مونږ. جی 2 کسان ووایه الله دې تاسو خوشحاله کړي. څه شروع کوو امیر صاحب؟ ځان یې کلک کړلی
بس دغه طرف ته څوک نشته نقاب ستا په ملګرو کې څوک نشته که نه ښي طرف ته ګس طرف ته هېڅ څوک نشته حاجی زمونږ ستاسو د سبق څه حل دی دا کسان ایثار شي ښه کومو چې نومونه لیکل دي هغه هم دا اوسني هم دا ایثار شي چې دا کال والا ورسره دغه وکړي درس نه وروستی به د لږ ایثار شي زمونږ سبقونه برابر دي که نه دي برابر داسې نه چې مونږ قصې او دا اورو که نه خپل ذکر رانه هېر شي یاد دی که نه غیبت کوو که نه کوو کہ دې بارے کې به سوچ وکړئ ختم کړ لې کم کړ لې دا چې شندادا وینو دې کې به خامخا څه چلي لکه دروغو څه حال دی پرېښي دي که نه جزاکم الله اوس چوکیا دې خدای خیر کړي هغه خو مونږ اولو وې که نه خو د دې دروغ چې پرېښي دي الله دې تاسو له د دې ټوکیا نه هم خلاصې درکړي الله اکبر انشاءالله سبا به دا مېلمانه لاړ شي بیا به تاسو ته ښکلې قصه وکړم د غیبت او د دروغو باره کې اوس به قصه نه ده خو خبرې دي که نه خو نن به مونږ دا خپل سبق وویو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا اور اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو یہ صندوق دیکھتی رہنا کہاں تک جاتی ہے اب وہ نہر میں بہے جا رہی ہے اور یہ کنارے کنارے اس کے ساتھ جا رہی ہے لیکن ایسا کسی کو نہیں ہونے دیتا کہ یہ اس کا اپنا ہے اس میں کوئی ہے اس کا کوئی ایسے انجان نظروں سے اس کو دیکھتی ہے اب چلتے 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 صندوق اس نہر میں الگ ہوئی جو نہر ڈائریکٹ فرعون کے گھر گیا تھا اب اس کے گھر میں ایک کیا ہوتا ہے سوئمنگ پول اور نہانے کے لیے وہ جگہ تھی وہاں سے یہ نہر اس کے گھر میں گئی تھی اور اسی نہر میں صندوق بھی گئی اب گھر کے اندر جو حوض ہے اس میں صندوق تیر رہا ہے کوئی صندوق عجیب بات ہے کسی کو اب پکڑنے کی بات ہے صندوق آیا سب حیران ہے کہاں سے آیا صندوق پکڑنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے صندوق آگے نہیں آ رہی اب دیکھو فرعون کے گھر میں ایک ہے فرعون کی بیوی آسیہ اب یہ شروع سے ایسی تھی کہ اللہ نے اس کو ہدایت کا نور دل میں ڈالا تھا ابھی ایمان اور کفر کی بات تو نہیں ہے نا کیونکہ پیغمبر تو ابھی ہے نہیں لیکن یہ ہدایت یافتہ میں ہے بعد میں اب ساری باتیں اس کی حق کی طرف جا رہی ہوتی اب کوئی بھی صندوق کو ہاتھ بڑھا رہے ہاتھ نہیں آتا ایسا بتایا گیا گھر میں فرعون کے گھر میں صندوق آیا ہے حوض میں تیر رہا ہے اور عجیب بات یہ کہ کسی کو پکڑنے نہیں دیتا اب آسیہ خود آئی اور ہاتھ بڑھا دیا صندوق اس کے ہاتھ میں آئی اب پکڑ کے لایا سب حیران دیکھنے والے ہیں تعجب اس میں کون سا خزانہ ہے کیا ہے کوئی باقیات ہے کون سی چیز آئی سب ارد گرد فرعون کے گھر والے محل والے سب دیکھ رہے ہیں صندوق کو کھولا گیا کھولا کیا گیا اس کے اندر ایک سورج ہے اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا تھا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اللہ نے عام بچوں سے زائد بچے ویسے بھی خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں اس میں عام انسانوں سے بچوں میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے چہرے پر میں نے محبت ڈالی اب جو بھی دیکھتا گیا دیوانہ ہوتا گیا پاگل ہے اس کی محبت میں ایسی محبت اللہ نے موسیٰ کے چہرے پر بچپن میں ڈالی
اب کھولا، سب کہہ رہے بچہ نہیں ہے، کہ کیسا بچہ ہے، کوئی فرشتہ ہے. فوراً اٹھا لیا، اپنے ساتھ گود میں لیا، اور سب حیران ہے. فرعون کو خوشخبری سنا دی گئی. گھر میں ایک صندوق آئی تھی، اس میں بچہ ہے، اور بچہ بھی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، عجیب بچہ ہے، بہت محبت والا. فرعون آیا، دیکھا، اب بچے کی تھی محبت ایسی، وہ بھی محبت میں ڈوب گیا. لیکن کیا کرے، وہ عزت کی بات اور حکومت کی بات ہے. کہتے ہیں بچہ ہے اور مجھے بچے سے ڈر ہے، شاید یہ کسی بنی اسرائیل کا بچہ ہو اور یہ وہ والا بچہ نہ ہو جس کی ڈر سے ہم سارے بچے کاٹ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے. حکم دیا، بچہ جیسا بھی ہے اس کو قتل کیا جائے. اب اس کی بیوی بولی دیکھو اب یہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پلے گا، ہم پال لیتے ہیں، ہمارا بیٹا ہو جائے گا یہ، کیونکہ بیٹا تو اس کا تھا بھی نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہو جائے گا. اب ہمارے گھر میں پالے، ہم اس کو بڑا کر دیں، ہم اس کی پرورش کریں، وہ کیسے ہمارا دشمن ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہمارے لیے بیٹا ہو جائے گا اور خوبصورت بھی ہے، تیرا بھی کچھ ہوگا اور میرا بھی کچھ ہوگا. بہت صورت طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہو جائے گا اور تیرے لیے بھی، تیرے لیے بھی. بعض مفسرین نے کہا تیرے لیے ہے کچھ، آنکھوں کا ٹھنڈک اس کے لیے نہیں کہا، لیکن تیرے لیے بھی کچھ ہے، بعد میں پتہ چلے گا تیرے لیے کیا ہے. لیکن ابھی اس کو ویسے دلاسا دیا اور غلایا اور بچے کو چھوڑ دیا. اب اس کی دودھ کی باری آ گئی، اس کے لیے دائیا کی ضرورت ہے. دائیوں کو بلایا گیا، ہر ایک کوشش کرتی ہے کہ فرعون کا بیٹا ہے، خوشی منائی گئی. ارد گرد فرعون کا بیٹا ہو گیا، فرعون کے گھر میں بیٹا آ گیا، او ہمارے خدا کا بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا. سب خوشی سے، خوشی کا سما ہے. اب اس کے لیے کسی اچھی سی دائی کو بلا لیا جائے. دیکھ لیتے ہیں کسی کے ہاں نیا نیا بچہ ہوا ہو، دودھ والی ماں ہو، اس کو بلا لیا گیا. آگے ایک بڑی احتیاط سے، وہ خدا کا بیٹا ہے، احتیاط کرنا، بڑی احتیاط سے گود میں لے لیا، اور جو ہی چاہتی منہ میں دینے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ پھیر لیا، نہیں کھاتے. اب فرعون کے گھر والے اور فرعون سب نے، وزیر مشیروں اور چمچوں نے اس کو ڈانٹا، جاؤ یہ ایسا ویسا بچہ نہیں ہے تیرے جیسے دودھ پیے گا، یہ خدا کا بیٹا ہے، تو گندی ہے، بو آ رہی ہے تجھ سے، ہٹو تو. اس کو اٹھا لیا. دوسری آ گئی، وہ بھی ڈرتے کانپتے، موسیٰ کو گود میں لیا، دودھ دینے لگی. موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا موسیٰ کے ساتھ وعدہ، اور میں موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر میں نے تمام دودھ والیوں کی دودھ حرام کیا ہے، وہ صرف تیرا ہی دودھ پیے گا. اب وعدہ اللہ نے کیا نا، اب وعدے کو نمٹانے کے لیے اب موسیٰ دودھ نہیں پیتا. 3 4 5 6 کو چیک کیا گیا. ادھر موسیٰ کی بہن بھی آئی ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، خدا کا بیٹا ہو گیا دیکھنے کے لیے، تماشے کے لیے آئے. یہ بھی ادھر بیٹھی ہے، انجان بنی ہوئی ہے کہ کسی کو اس کے نہ پہچانے کہ کون ہے، کدھر سے آیا. اب پریشانی ہو گئی، فرعون کا بیٹا ہو گیا لیکن اب دودھ نہیں پیتا تو یہ تو مر جائے گا، کیا کریں گے؟ کھانے کے لیے کوئی انتظام؟ وہ ہے تو بچہ پیے گا دودھ، اور کسی کا دودھ نہیں پیتا تو کب تک جیے گا؟
جتنی بھی ان کی نظر میں عورتیں تھیں ان سب کو بلا لیا گیا اور نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے جتنی بھی حرکتیں کی جتنی بھی کوششیں کی لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے. اب سب پریشان ہو گئے. فرعون بھی پریشان ہے, اس کی بیوی بھی پریشان ہے, سب وزراء اور مشیر پریشان ہے, کیا کریں. اب یہ انجان بنی ہوئی ہے. اس کی بہن دور سے کہا کہ ایک عورت بہت نیک اور صالح مجھے معلوم ہے, اچھی عورت ہے, بہت اچھی عورت ہے, نیک ہے, صالح ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے دودھ کا کوشش کیا جائے, اگر یہ اس کا دودھ پی لے. تو اب انہوں نے تو کچھ کرنا تھا کیونکہ بچہ مر جائے گا. کہاں کون ہے, نام بتا دیا کہ ادھر ہے. اب یہ پتہ کسی کو نہیں چلا رہی کہ میں کون ہوں, یہ کون ہے, وہ کون ہے, یہ نہیں, بس وہ گھر مجھے معلوم ہے, اس میں دیکھو. اب جلدی جلدی صورتیں اور پولیس والے بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. تمہیں خدا بلاتا ہے. اس نے کہا خدا کا میرے ساتھ کیا کام ہے, اس کے بچے کو دودھ پلانا ہے. اس نے کہا اس کے بچے کو دودھ پلانا ہے تو میں کیوں آؤں, اگر بچے کی ضرورت ہے تو بچے کو بھیج دے. ارے تو خدا کی بات نہیں مانتی. میں کہا نہیں مانتی, ضرورت بھی تمہاری ہے اور بلاتے بھی مجھے ہو. واپس آ گئے, پولیس والے آ گئے اور بہت نے کہا وہ بڑی سرکش ہے, وہ بہت بے حس ہے, آپ کی بات بھی نہیں مانی اس نے. فرعون نے کہا پھر اس کو زندہ کیوں چھوڑا, مارا کیوں نہیں. آسیہ نے کہا نہیں نہیں, بات تو سنو. بات اگر وہ ایسی ہے کہ خدا کے بیٹے کو دودھ پلانے والی ہے, اس کی بھی کوئی تو حیثیت ہوتی ہے نا. ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں, بچے کو بھیج دیتے ہیں. اگر بچے نے اس کا دودھ پیا تو اس کے ناز و نخرے سب ہمارے سروں پر, جتنی بھی وہ مستی کرتی ہے اور تکبر کرتی ہے تو ہم سب مان جائیں گے کیونکہ ہمارے بیٹے کی ماں ہے, اس کا دودھ پیا, اس کی بھی کوئی حیثیت ہوگی. اور اگر دودھ نہ پیا تو پھر بے شک اس کا سر کاٹ دو. فرعون نے کہا یہ بھی کوئی اچھی کیا ہے تجویز ہے. اب بچے کو بھیج دیا, سارے فوجی پروٹوکول میں خدا کا بیٹا ہے, اس کو بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف. اب دیکھو رکھا کہا تھا اس نے, صندوق میں, اور صندوق پھر دریا میں, اور اللہ نے واپس اس گھر میں لایا, اس گھر وہاں پر لایا اور فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گود میں موسیٰ علیہ السلام دے دیا اور اپنی ماں کے چھاتی سے لپٹ گیا. اور کیونکہ وقت بھی بہت ہوا تھا, بھوکا بھی تھا, خوب سیر ہو گیا. اب یہاں سے لوگ دوڑنے لگے فرعون کو خوشخبری سنانے کے لیے, گرتے پڑتے, ایک کو کھینچ رہے, دوسرا آگے, تیسرے کو کھینچ رہے, کسی کو گرا رہے, کسی پہلے ایک دوسرے سے کہ خوشخبری اور بشارت میں سنا دوں. جا کے فرعون کے سامنے سب ایک زبان ہو کر بولے. اب فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہی, سب بول رہے, چیخ رہے ہیں, کیا ہوا مجھے کچھ بتا دو, ہوا کیا, ایک بولو. اب اگر ایک بولے تو انعام تو پھر اس کو ملے گا نا, یہ تو لالچ والے ہیں. ایک بولنے کے لیے بھی سب بول پڑے. اب فرعون نے کہا سب کو انعام ملے گا, برابر ملے گا, اب ایک بولو. ایک نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پی لیا. فرعون نے کہا اچھا, آج کے بعد وہ خاندان, وہ گھر والے جس میں میرے بچے نے دودھ پیا ہے وہ بھی شاہی خاندان میں شمار ہے, اس کا خرچہ بھی ہم اٹھا لیں گے اور اس کی حیثیت بھی ہماری جیسی. اب یہ دن یہاں پر ہوتا ہے اور جب اس کی مرضی اپنی والدہ کے گود میں اپنے بچے کو پالتی ہے اور خرچے اور سارے ذمہ اللہ کے کرنے والی ذات کس کی ہے, کیسے کر رہا ہے, کیسے جس کا دشمن ہے اسی سے پال رہا ہے. اب وہاں پر یہ بڑا ہونے والا
اب کچھ وقت گزر گیا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا گود میں لیتے ہیں. آپ فرعون کے داڑھی پر اور اس کی آنکھ پر وہاں پر جب وہ گود میں لے لے اس کو تو یہاں پر نوچنا شروع کر دیتا ہے. کبھی داڑھی سے پکڑ کر کھینچ لیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتے جیسے بڑوں والی ہوتی ہے، دشمنی والی حرکتیں. اب کچھ تو فرعون نے بھی یہ کہا کہ بچہ ہے، کھیلتا ہے کودتا ہے کرنے دے. لیکن بعد میں فرعون بھی سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی خطرناک ہے، یہ میرے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے میرا دشمن ہو، مارتا ہے نوچتا ہے. آسیہ سے کہا کہ یہ بچہ خطرناک ہے، اس کو مارنا چاہیے. نے کہا اپنے بیٹے کو پالا، تیرا بیٹا ہے. اس نے کہا بیٹا ہے لیکن یہ مجھے سمجھدار لگ رہا ہے، کوئی سمجھنے والا ہے. اس نے کہا بچہ ہے یار، کیسی باتیں کرتا. اس نے کہا نہیں، میں بہت دن سے اس تاک میں ہوں کہ یہ کوئی سمجھدار بچہ ہے اور یہ وہ والا بچہ ہے جو مجھے لوگوں نے بتایا تھا. اب جب یہ ضد کرتا گیا تو فرعون نے آسیہ نے کہا کہ چلو ایک امتحان کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیسٹ کر لیتے ہیں، آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے. یہ جو آپ کے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں یہ دشمنی میں ہے یا ویسے بچپنے میں. کیسے امتحان کر لیتے ہیں؟ ایک پلیٹ میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے اور دوسرے میں انگارے رکھ دیے، اس کو رکھے. دونوں پلیٹیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر ہے تو اللہ کچھ نہ کچھ سمجھ تو ضرور دیتا ہوگا نا. موسیٰ علیہ السلام پلیٹوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا، دونوں پلیٹیں اس کے سامنے. اب موسیٰ علیہ السلام جانے لگا اور ہیرے کی طرف جانے لگا. کدھر جانے لگا؟ ہیرے کی طرف. اگر ہیرا اٹھا لیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرعون سمجھ جاتا کہ یہ سمجھدار ہے، یہ ہیرے اور انگارے میں فرق کر سکتا ہے، یہ سمجھدار تھا. اس کی قتل کی باری تھی. اسی وجہ سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اس کے ساتھ بٹھایا تھا. جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے، اس کے پاس قریب بیٹھا ہوا. جب یہ ہاتھ ہیرے کی طرف بڑھاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر انگارے کی طرف آگے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا. فوراً آسیہ نے وہ انگارہ منہ سے نکال دیا اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ بچپنا ہے، اس کو کیا پتہ ہے، یہ انگارہ اور ہیرا نہیں جانتا. اس کی وجہ سے اس کی زبان بھی جل گئی. بعد میں پھر باتوں میں جو فرق تھا موسیٰ علیہ السلام کا اسی وجہ سے تھا، زبان میں ذرا لکنت تھی. اللہ اکبر. اسی طرح ہوتا ہوتا یہ بڑا ہو گیا اور جب بڑا ہو گیا تو پھر آگے دیکھ لیں گے. فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون، فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ تاکہ ہو جائے ان کے لیے، عَدُوًا دشمن. فَالْتَقَطَهُ بیامند دلرا آل فرعون د فرعون کور والو، لِيَكُونَ لَهُمْ چشد دا پارا عَدُوًا دشمن وحزنا او غم. اسے خوشت کے چیزوے دیکھو بے برستے چشیشی ٹینشن زن آواز. ان فرعون یقینا فرعون وهامان وجنودهما عددوی لخکر کانو خاطئین داؤن گناہگار غلطی کو ان کی. وقالت امرأة فرعون اوی خزد فرعون قرۃ عین لی ولک داب دسترگو یخوال شی زمال پارا استاد پارا. لا تقتلوه می وجن دلرا عسا ان ینفعنا کی دیشی دے منگ فیدرہ کی او نتخذہ ولدا یا بمنگ دے جوڑ کو خپلزوے. وهم لا یشعرون او دوی تا پتنو چی دے چوک دے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا شود زړه د مور د موسی علیہ السلام د صبر نه خالی، لکه خپل زوی پریدي په دریاب کې د زړه به څه حالي. ان کادت لتبدي به یقینا قریب وا چې د ښکارا کړی وی دا راز چې چغې وهلی وی چې زما زوی لاړه
فریاد یې کړی وی ځان یې ټکولی وی چې سړی دریاب ته وغورځي څه حل شي د هغه لیکن الله پاک وی ما ولا زړه کلک کړی و هېچا ته پته هم نه ده لګېدلې چې څه چل دی کور کې ان کادت لتبدي به قریب وا چې دې دا راز ښکاره کړی وی لولا ان ربطنا على قلبها که چېرته ما ولا زړه نه وی مضبوط کړی لتكون من المؤمنين دې دپاره چې شي دا د یقین کوونکو نه وقالت لاخته ومدي خور د موسی علیہ السلام ته قصیه چې زه په دې لاره په ده پسې ځه فبصرت به پس دې کاته د لره عن جنوب د لرې نه وهم لا یشعرون او دوی ته پته نه وه چې دا څوک ده وحرمنا عليه المراضع من قبل من حرام کړیو په ده باندې دیانې د دې نه مخکې ستانه مخکې بله یوه د عیده د خواره نشي راتلی پی نه خوري فقالت پس اوی خور د موسی علیہ السلام هل ادلکم ای وخیم تاسو تعالی اهل بیت یو کور والا یکفلونه چې پرورش بو کی دد لکم ستاسو د پارا وهم له ناصحون او هغه کور والا به د ډیر خیر خوایي فرددناه من واپس کړ موسی علیہ السلام الى امه خپل مورتا کای تقر عینها چې سترګې یخې شي ولا تحزن او خفه نشي ولتعلم پته ورته ولګي ان وعد الله حق چې د الله وعده رښتیا ده الله وعده کړی او پوره کړ کنه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دوی نه نه پوهېږي اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم.